په دوکان ته دی راننوت مال تذکره لري وای فکره داسې کړه مال فکر یې پلار چې درکړي خدای دې په پردي بازار کې دی ټکټر درئ ګرانه ملګرو موږ بس دا د کوچیانو کېږدیو ته په ژوندۍ بڼه باندې راغلي د شمشاد وال ګرانه ملګرو دا ویډیو بیا موږ په ژوندۍ بڼه در ښکاروو دا فقیر ته راغلی فقیر تا نوم څه شی ده یا به دلته پاس نسته مشکله یو شی هم نسته یاره غوږ خپل خلک غلام قادر ده څومره مال لري څومره مال به لري اوښان څو لري څلور اوښان لري او زمن دي څو دي زه ماشاءالله یو دې تر مذهب زیات کړی څلور مذهبه دي باید څلور زمن دي باید نو فقیره ته په کوم ژوند باندې خوشحاله یې ورور مرغه خپله یې ځاله خبر نه دي د یوه دي بل د حاله زه په دغه ژوند خوشحاله یم خو ناسته م دغه که راکړي مور پلار دې رایه که چېرې به زه پرې ودرېږم نو که سل میږي خرڅ کړه سل اوښان واخله ګرانو ملګرو بس موږ دا د شمشاد والا غلي بس دا یوې سایې ته دا د کوچیانو به کېږدۍ در ښکاروو په ژوندۍ بڼه باندې دغه نور هم راغلو مهرباني وکړئ راځئ بس دا ټول ورته ناست دي ماشاءالله ډېر ښایسته ښایسته ځوانان دي مثلا د لاهور وال دوبۍ انډیا شاته مهرباني وکړئ ته به ورته وغږېږي دغه مقصد یو د زرنګ دیوال زرنګ مقصد دغه کوي مهرباني وکړه مهرباني وکړه فقیره دا یو خو نه غږېږي بس دا زموږ دی مګر فقیر ګوره موږ ډېر په پیار په محبت درته راغلي یو تاسو که داسې سړی یو اواز ویلی شي یو شپېشه د باس وی هغه ټول ګرانو ملګرو بس موږ دا دي ته راغلي چې چای پخېږي په ژوندۍ بڼه باندې موږ دا د شمشاد والو ته راغلي یو موږ مختلفې پوښتنې کوو له موږ سره په شمشاد کې اوسي د مشتر بابا د شمشاد کلیزن دا خو مقصد د یوه هغه د علاقه ده د غره علاقه ده دا د فقیرانو کېږدۍ ده مقصد دا ګاډۍ ورته ولاړې دي مقصد چې موږ د کرنې ورته راغلو فقیره مهرباني تا نوم څه دی فقیره ادم خان ده څو زمن دي دي څلور زمن دي ته په د کوچیانو په ژوند باندې خوشحاله یې مجبورۍ پرې خوشحاله یو که نه کوچیانو ژوند باندې یو د خټو مو کورګی وای اوسېدلی پکې دواړه د یو لوړ چینار د لاندې دا سړي چینې Bim dum dim dum beat da da. Bim dum dim dum beat da da. Bim dum dim dum beat da da da. Bim dum beat da da da. Push down push down. Boom dum da da. Boom dum beat. ما پرېږده مور دې هم بغیر وخت کې بسرې کې ما پرېږده فقیر ګله یو اواز یو د ډکو غاړو اواز یې بللی وای ډېر خوند یې کړی وای بس ګرانو ملګرو دا یو څو دانې خرم ګرځي دا خره څو دي درویش خره دي خره به نه پکې غوټ خره دي ګرانو ملګرو ټول خره دي دا فقیرانو په کېږدیو کې په ژوندۍ بڼه باندې مثلا یو شپېته یو درویش خره لري فقیر ګله یو کار به نه وکړي یا به نور ولګي چې دوه اوښان راولي څه ده مار وایم چې بیا راته نه راځي که څنګه کوي فقیر ګله موږ راغلي اوښانو له اخباره موږ یې اوښانو دورې خو به ورشو په ژوندۍ بڼه باندې خو مقصد د یو اوښ په یو کې مار بند و چې هغه م راوستی وه بس قربان دي شمه دا فقیران دي ماشاءالله دوه ماډله څپلۍ پښو دي مقصد منځونه خدای که دا یوه میاشتې هم کړي ګرانو ملګرو په ژوندۍ بڼه باندې تا نوم څه ده لږ تېز غږېږه فقیر ګل لږ تېز غږېږه خانه دا د خانه پر امو باندې یو فقیر د ملګرو ویډیو به دې ښه په ژوندۍ بڼه باندې خرابه شي ولې باد څه ستونزه لري څه مشکل لري السلام علیکم بس موږ د شمشاد وال په ژوندۍ بڼه له فقیرانو سره یو دا ویډیو مخاندې فیسبوک په ذریعه باندې کړو څه یې ورته وویل
فکر دا ایجنسی تیاری ورسره وکړئ وایي وایي د ما نوم فلانی د مالپرون د ټکټر درولي دي د بازار عجب باندې که مې پیدا کړي خدای بل به دغه سپکونه به دې څنګه چاندي یو چرچک ورته وکړئ یو چرچک ګرانه ملګرو په ژوندۍ بڼه باندې یو چرچک ورته وکړئ فقیر ته په ژوندۍ بڼه باندې او تا که ولیدل ته به څه ورسره وکړې ته به څه ورسره وکړې یه بابا هم نداشته خیلی چای نداره یا داشت رنده میرنده بر شای نداره های چه ده توره میگی ورای وای گرانه زودی غړبندای وای گرانه زودی غړبندای دروازو تر ټولو یې ګورې په ماښام د سترګې تورې په ماښام د سترګې که د زلفې کړې بورۍ ما به پې مړ کې خیر خای هلی ما به پې مړ کې خیر خایلی د شمشاد ټلویزیون کې درمنه دا ویل ګوره راوای بار ملک یې څه په دغه باندې بار ملک پیسه ده پیسه وازه نه بوله تی نه بوله زی ولی نه پیشنوادی ملتی مردم افغانستان پیشنوا کوچه در معلوم باشد لطفا بدن چی منی د خانه برم د غزنی برم ولایت برم ګرانه ملګرو دا یو هغم دا چی منی د خانه برم هغم کې راغلی نو فکر مهرباني وکړئ یو سپیشل اواز کې دی وبولو د ویډیو شپږ ولا نه ده په دغه